ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو سلام وخت مو بخیر ستړي مشه د نن مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو تیر 2 اونیو کې 98 ملکي وګړي وژلي. کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په تیر 2 اونیو کې د خپل بریدونو په ترڅ کې 98 ملکي وګړي وژلي دي. د یاد وزارت ویان طریق قریان ویلي طالبان د هیواد په 24 ولایتونو کې د خپل بریدونو پر مهال 98 ملکي وګړي وژلي او 213 نور یې ټاپیان کړي دي. د اریان په خبره په یاده موده کې تر ټولو ډیر تلفات په ننګرهار او تخار ولایتونو کې اوښتي دي. بل خوا میدان وردګو کې د هوایي برید د تلفاتو په اړه زیات او ناقص راپورونه. میدان وردګو ولایت کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتې او هوایي بریدونو له امله طالبانو او امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یوې سرچینې ویلي چې د میدان وردګو ولایت په د افغان سیمه کې امنیتي ځواکونه له 3 ورځو راهیسې د طالبانو په کلابندۍ کې وو، خو کله چې مرستندوی هوایي ځواکونه سیمې ته رسیدلي پر طالبانو او امنیتي ځواکونو یې هوایي بریدونه کړي دي. سرچینې وایي چې په دې هوایي بریدونو کې د لسګونو طالبانو په ګډون لږ تر لږه 13 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. امریکا کې د تاوتریخوالي دوام په یوه شپه ورځ کې 82 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا د وسلوال تاوتریخوالي ثبت مرکز راپور ورکړی دی چې په یاد هیواد کې یوازې په تیره یوه شپه ورځ کې د وسلوالو تاوتریخوالي 82 پیښې ثبت شوي دي. د یادې ادارې په خبره په دې پیښو کې 29 کسان وژل شوي او 53 نور ټاپیان دي. او وروستی لاند خبر ده چې د ولسمشر غني په حضور کې احمدشاه بابا ته د دانش سپکاوي توند غبرګونونه راپارولي. بامیان ولایت ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال په یاد ولایت کې جوړه شوې غونډې ته د احمدشاه بابا په اړه د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش څرګندونې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي دي. دانش په یاد ناسته کې د طالبانو استبداد ته په اشاره ویلي چې طالبانو نظام د محمدزی او سیدزی له سلطنت سره د محتوا له اړخه هیڅ توپیر نه لري، ځکه د په خبره په هغه وخت کې هم یادو ډلو 213 کاله په افغانستان کې دیکتاتورانه واکمني وکړه او طالبان هم ورته فکر لري. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.